د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن جمعې لاندې مهمو وروستیو خبرونو ته. پاکستاني چارواکو ویلي چې کوټې ښار ته نږدې د کان کیندنې په یوه پیښه کې 6 کسان مړه شوي او 2 نور ټاپیان دي. د ژغورونکو عملي ځایي کارکوونکو ویلي دي چې د پیښې علت پر 8 تنو کارکوونکو باندې د غره د یوې سترې ډبرې رالوېدل وه. روسیه وایي افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پلوي کوي. روسیه ویلي چې په افغانستان کې د یوه داسې انتقالي حکومت د جوړېدو پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخرووا ویلي چې د یوې ټول شموله موقتې ادارې جوړښت به ښایي دغه ستونزو ته یوه منطقي حل وي چې طالبان په سوله ییز ډول د افغانستان سیاسي ژوند ته ورګډ شي. نوموړي ویلي چې د مارچ میاشتې پر 18 نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه به د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د استازو په سطحه وي. هغې زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د بین الافغاني خبرو د پرمختګ، تاوتریخوالي کمولو او وسلوالې شخړې د پای ته رسولو په اړه بحث وشي. زخروا ویلي چې د غونډې په څنډه کې د دوه اړخیزو خبرو امکان هم شته، خو په هغه صورت کې چې غوښتنې مناسبې وي. او راتلونکي میاشت ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پلان لري په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربهتوب وکړي. نوموړي ویلي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم ټاکي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو داسې مهال د څرګندونې کوي چې امریکا له افغان چارواکو د طالبانو له مشرانو او نورو سره د سولې د یوه پلان مسوده شریکه کړې چې پکې د اوسني حکومت پر ځای د یوه موقتي شراکتي حکومت وړاندیز کړی چې تر یوه نوي اساسي قانون لاندې به ټاکنې هم ترسره کیږي. چاوشوغلو ویلي دي چې ترکیه د سولې پروسې له پیله څخه په دغه بهیر کې ښکېله وه. دغه په خبره امریکا د ترکیې حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او د طالب استازو ترمنځ د سولې د یوه تړون د نهایي کولو د مراسمو کوربهتوب وکړي. د چاوشوغلو په خبره دغه غونډه به د قطر پروسې ته بدیل نه وي، بلکې له هغه بهیر څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.